سرلنکا یو ځل بیا ونه شو کولی چې په خپل کوربتوب باندې د 358 منډو هدف یا ټارګېټ ته ځان ورسوي. نن انګلیستان او د سرلنکا ترمنځ یو ورځنی سیالیو په لړ کې د دغه سیریز یوه بله مهمه او اساسي لوبه ترسره شوه چې سرلنکا پکې ونه شو کولی چې بریا ترلاسه کړي. په دغه سیالۍ کې واقعا ډېره په زړه پورې توپوهنه ترسره کړله د انګلیستاني لوبډلمشر ځوان لوبډلمشر هاري بروک او جیروډ چې دواړو سیریزې جوړې کړلې. خو په وروستیو کې د روډ سره د هاري بروک ملګرتیا او بیا په وروستي 14 توپونو باندې یوه بله نیمه سیریزه جوړول واقعا چې یو په زړه پورې کارنامه د هاري بروک د کرکټ کریر په تاریخ کې ثبت کېږي او د خپل کرکټ د سیالیو په لړ کې یو بله سیریزه په خپل نوم کوي. نړیوال جام لپاره د دوی مهمه ده چې دوی د نړیوال جام څخه مخکې په سرلنکا په کوربتوب باندې د دوی سره د یو ورځنیو سیالیو سیریز رامخکې کړه او هغه سیالۍ په شروع کې راوستلې. نن واقعا یو بهترینه سیالي ترسره شوله د دواړو لوبډلو ترمنځ. په ځوابي لوبه کې بیا راتنیا کیو چې هغه سیریزه جوړه کړله د هدف په تعقیب باندې. خو ټول لوبډله د دوی د تقریبا د 53 منډو په توپیر سره دغه سیالي بایلي او ویې نشو کولی چې د 358 منډو هدف ته ځان ورسوي. په 40 البته 4.4 راوندونو کې ټول لوبډله دوی په 304 منډو باندې اوټ کېږي. هله اوټ کېږي چې له ډلې په زړه پورې توپوهنه یوازې راتنیا کې ترسره کړي 120 منډې جوړې کړي. نن هاري بروک په 130 منډې ترسره کړي. دا ټول پاتې شو جیروډ په 111 د نن جام چې یوازیني لوبغاړي په توګه 45 منډې ترلاسه ورکړل، یو وکټ ترلاسه کړه. همداشان څنګه هم په لسو رونو کې 6 منډې ورکړې، قیمتي تمام شو، یو وکټ او وینډرسې بیا په لسو رونو کې 6 د هم یو وکټ ترلاسه کړ. ټوټل انګلیستان 3 لوبغاړي د لاسه ورکړل او 350 منډې جوړې کړې. مهمه خبره دلته دا ده که نو ګورو په لومړني ورځنیو سیالیو کې سرلنکا ګټلې وه د 19 منډو په توپیر. بیا انګلینډ په دویمه سیالۍ کې دوی ته ماتې ورکړه 5 وکټو باندې. اما په درېیمه وروستۍ مهمه سیالۍ کې چې سیریز پایلوبه هم وه دوی ته په 53 منډو په توپیر ماتې ورکړې. لومړنۍ چې سیریز چې دوی پیلېږي لومړنۍ سیالۍ به جنوري په 30 باندې. که ګورو د سرلنکا او د انګلستان ترمنځ د دغه سیالیو اصلي مقصد او هدف دا دی چې نړیوال جام لپاره دوی امادګي ونیسي او وشي کولی په نړیوال جام کې یو ښه کرکټ نندارې ته وړاندې کړي. لکه څنګه چې موږ ګورو انګلستان په اسیایي هېوادونو کې په اسیایي لوبغاړو باندې میدانونو کې ډېر ښه لوبېږي او ډېر ښه ریکارډ د ځان سره لري. نو د انګلستان د لوبډلې د دوی لوبېدنه هغه ټیم چې دوی په څه ډول سره په دغه سیریز کې دوی ولوبېدل، څه ډول یې دلته لوبېدنه دوی ترسره کړه، واقعا دا یو فوقالعاده لوبېدنه د دوی دپاره ښه خبره ده. اما د اسیایي هېوادونو لپاره په نړیوال جام کې خطر دا دی چې سرلنکا په کوربتوب باندې چې دلته انګلیستاني لوبغاړي دغسې لوبېدنه ترسره کوي، داسې لوبېږي، نو نړیوال جام کې د دوی تیاري له وار د مخه ډېر زیات خطرناکه دی. نو د هغه ګروپ کې چې انګلیستان قرار لري یا ورسره لوبېږي واقعا یو سرخوږی جوړولی شي انګلیستان د اسیایي هېوادونو ته هم که هغه هندوستان یا افغانستان یا نور لوبډلو سره دې سیالیو کې په لړ کې د انګلیستان په وړاندې مخه کوي راځي. نو په ټوله کې یو په زړه پورې سیالي ترسره شوله. بالاخره انګلیستان وشو کولی چې سرلنکا ته په خپل کوربتوب 2-1 پر وړاندې په یو ورځنیو سیالیو په سیریز کې ماتې ورکړي او همداشان د شلوریزو سیالیو لپاره د دوی بله امادګي چې په لاره یې لري هغه دا ده چې 3 شلوریزو سیالیو سیریز هم د دوی شته چې لومړنۍ سیالۍ بیا هم یادونه کوم د همدې میاشتې په جنوري په 30 او دویمه شلوریزو سیالۍ بیا د فبروري په لومړۍ نیټه ترسره کېږي. نو په دې هیله یم چې تاسې هم زموږ سره مل پاتې شئ ځکه د همدې یوټیوب چینل د کور ډرایو څخه تاسې را سره د کرکټ د لوبو ژوندۍ تبصره په پښتو ژبه باندې چې دغه افغانستان د کرکټ لوبې وي یا ورسره په څنګ کې نور نړیوال لیګونه او سیریزونو سیالۍ وي د همدې یوټیوب چینل څخه تاسې کولی شئ چې د هغه سیالیو ژوندی بهیر را سره تعقیب کړئ، ویې ګورئ، وایې اورئ او خوند ترې واخلئ. نو تر بیا ښې چارې تر بله ویډیو کې ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تر بیا ښې چارې الله مو مل، ښه وخت ولرئ.